ته په هغې دومره بدګمانه یې چې موبایل اوچت نه کړي دا به د پردي هلک سره یې او که دا کمرې ته تا پسې وختي رانغلی دا به په بل چا پسې تلي او که دا پلار کره لاړه او لیټ شوه دا به د بل چا سره یارانې کوي او که د دې طبیعت خراب په تا سره خندا ونه کړه ټوغې ونه کړي د دې تا سره نه لګي بل څوک یې خوښ دی زموږ خواله ډېر راځي بیا لیوني شوي دماغ مې کار نه کوو ها دې کې یو بنیادي وجه دا ده چې شریعت د شک لاره بندوي یو سړی دا چې زه اچانک په دې خپله ښځه ورننوځم چې دا څه کوي دا جاسوسي او دا قسم شکونه او دا بدګماني د شریعت ته اجازت نه درکوي ها ګمان هله جایز دی چې د هغې سره دلایل وي بیا جایز دی لکه یو سړی دی خپله کور باندې والعیاذ بالله څه کارونه لیدلي د څه دلایلو سره شتي او د ده بې ګمان اوس ښه نه دی او نور هم تحقیق کول غواړي چې د هغې نه باید فیصله وکړو دا صحیح ده خو عام داسې طریقه نه ده بس خلک ډېر په فخر سره وایي وایي زه خو جي په مخ هر روزانه دا خبره ګورم چې دا ښځه څه کوي او دا موبایل او دا کت او دا بر او دا ژوند ګران شي دا ژوند څه شي ګران شي زما خواله یو کس راغلی و او د طلاق نه بعد سره لیونی شوی غونته کې و او اکثر چې ښځې د طلاق ورکړي وروسته یې بس که لیونی نه یم ځان لیونی کړي زموږ خواله ډېر راځي بیا لیوني شوي دماغ مې کار نه کوو نو ما یې ځان ښه برابر کړه او سره وکړه هېڅ څه دله باندې نشته مسله څه ده وایي ښځه مې طلاقه کړې ده ما یې ولې یې طلاقه کړې ده وایي ما ورته ټلیفون وکړو نه یې اوچتو ټلیفون مې وکړو نه اوچتو دا ګورې تعجب په دې مه کوئ دا د ډېرو خلکو دا طریقه ده ښه څنګه وایي زما د کشر ورور واده و او ما دې ښځې ته 8 پېرې ټلیفون وکړو دا رینګونه تلو دې ټلیفون نه اوچتو او بس بیا چې وروسته یو ټلیفون اوچت کړو چې زما پرې خوله سره راتلو هغه مې ورته وویل او بیا کلي ته لاړه او څه وهل ټکول او څه ګټې جاخې کمه ولې وی ما دا وی چې دا چې دا موبایل نه اوچتې ګڼه ګوڼه ډېره ده پردي هلکان او خلک به راغلي به د هغوی سره خوشحاله کمه ښځې سوي هغې وی چې موبایل په کمره کې پروت و ګڼه ده زه په خدمت کې لګیا یم چا ته چای ږدم چا ته شربت ږدم دلته ناوي ده هلک دی واده دی کور دی خلک دي دنیا راغلې ده زه موبایل ته خو نه یم ناسته چې زه به موبایل ته ناست یم او کړنګ زه به اوچتومه نو ما ستا د عقل په دې ځای کې د خپو کې پروت دی دومره ته لوی پوښتنې دا ډېر چې په کور کې دننه ازمریانې بهر ورته مسکال هم نه راځي او نه به د څوک موبایل نمبر ونه هم څوک نه سیو کوي په معاشره کې پالتو پوزه خو چې کور ته ورنوي زما ریم راغی او تا اوچت نه کو ها ته وایي دا سم بس ټوله دنیا ده په سر راګسته ده اوچت یې نه کړو څه چې وشو ښه د کومې ښځې سره چې تا نکاح کړې ده او لوز تاسو کړی د الله په نوم ته په هغې دومره بدګمانه یې چې موبایل اوچت نه کړي دا به د پردي هلک سره او که دا کمرې ته تا پسې وختي رانغلی دا به په بل چا پسې تلي او که دا پلار کره لاړه او لیټ شوه دا به د بل چا سره یارانې کوي او که د دې طبیعت خراب په تا سره خندا ونه کړه ټوغې ونه کړي د دې تا سره نه لګي بل څوک یې خوښ دی دا څه رشته ده مړه داسې رشته شو چې په وړو خبرو کې ته سوچ کوي دا په بل هلک مینه ده او دا د بل چا سره خبرې کوي او چې دا سوچونه دي چې دومره زر په بل هلک مینېږي نو بیا په تا کې هم څه چل دی خفه کېږئ به نه ځکه چې د چا په ځان یقین چې زه سم سړی یم نو زما ښځې څه کار دی چې د بل سړي سره طبیعت لګي یو سړی وایي زه ځان هم پېژنم خپله ښځه هم پېژنم زه خپلې ښځې له دومره محبت ورکوم دومره ښکلی ژوند د هغې سره تېروم زما یقین دی په هغې باندې او هغه دومره اوچته ښځه ده او هغه دومره درنه ښځه ده چې هغه دا کیسې نه کوي موبایل اوچت نه کړو اوده به وه مصروفه ده موبایل کې به چارج ختم شوی ټلویزیون یې اورېدلي زر هم دي
او دا په معمولي خبره باندې موږ شکونه کوو په ښځو باندې دا څنګه او دا ولې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اچانک چې د سفر نه راغی اچانک به کور ته ننوت پرېږدي دا ښځه خبرې شي نو بله فایده دا چې ځان به ورته هم تیار کړي کور به برابر کړي ځان به تیار کړي خاوند ته خوشحاله ده بچي خوشحاله ده نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه کوم ځای کې تېره کړه حضور خلیفه کې